چې ته یو ځای کې نکاح کوې یا یو ځای کې دکانداري کوې یا په سفر ځې ستا شک وي پکې یاره څنګه چل دی ښه به وي که بد به وي بس داسې چلو کوله خیره سره 2 رکعته لمونځ وکوه ګوره هر ځای کې الله سره به رابطه کوي 2 رکعته لمونځ وکوه بیا یو اوږده دعا ده بخاري کې ذکر ده او زه به تاسو ته یو مختصره طریقه وښیم اسانه طریقه نو هغه دعا به ووایې خبرې چا سره مه کوه وده شه نو شپې به درته الله تعالی یا خو په خوب کې هغه څیز وښیي که دا ونه شو نو علماو ذکر کړي دي که سپین شی دې ولیدل هر شی شي سپین موټر دې ولیدل سپینې ګېډې بېزې دې ولیدلې یا مثال په طور شین څیزونه دې ولیدل شنه بس دا د کولو علامه ده دا کار وکړه که سور شی دې ولیدل هر یو شی چې سره موټرې دې ولیدل سره اوښان دې ولیدل یا تور څیزونه دې ولیدل بس دا د نه کولو کام علامه ده چې دا به نه کوي او که دا یو دې ولیدل نور خوب دې ولیدل نو خوب باید داسې عالم ته بیان کړي چې په تعبیر پوهېږي ګورئ دا طریقه مونږ ته اسلام وښودله چې دا طریقې مه کوئ دغه طریقه وکوئ اسانه طریقه دا ده 2 رکعته لمونځ چې دی وکړو د ماسخوتن ځکه وایي چې دی کې خوب پکاري بیا ماسخوتن 2 رکعته دی وکړه علماو ذکر کړي چې اول کې قل یا الکافرون دوم کې قل هو الله احد وایه چې سلام دی وګرځو 3 کرته به دا وایه یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی 3 کرته دا ډېره مجربه ده ګورئ 3 کرته داسې وایه یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی 3 کرته داسې وایه یا رشید ارشدنی یا رشید ارشدنی یا رشید ارشدنی ټول دا یو کم سل شو 9 نوي شو هغه نه بعد چا سره خبرې مه کوه دا ډېر ښه مجربه ده چې د الله رب العزت له طرفه تا ته کوم ځای کې خیر مقرر کړی نو هغه شی به درته په خوب کې وښي دا لمونځ د استخارې شریعت موږ او تاسو ته راکړي